السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، زه سمیع الله صافی یم او تاسو ګورئ ټک پښتو یوټیوب چینل. غواړم په نننۍ ویډیو کې تاسو ته وښیم چې د ټولو شبکو یا د هره شبکه پیکیجونه فعال او غیر فعال کړو فقط په یو کلیک سره. څنګه کولی شو دغسې په یو کلیک سره د ټولو شبکو پیکیجونه فعال او یا غیر فعال کړو؟ نو غواړم دغه طریقه وښیم تاسو ته. مخکې له دې چې دغه طریقه وښیم، که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سبسکرایب د زنګ علامې باندې کلیک وکړئ او آل انتخاب کړئ. نو راځو د ویډیو په طرف. نو ملګرو، لومړی موږ یو اپلیکیشن ته ضرورت لرو چې هغه تیار په پلی سټور کې شته. موږ راځو خپل موبایل پلی سټور خلاصوو. کله چې پلی سټور خلاص کړو، په دې سرچ کې دلته لیکو چې امراس. کله چې امراس ولیکه، تاسو به دا سرچ کوئ او تاسو به دغه انسټال کړئ. ما تیار انسټال کړی، ګرانو ملګرو تاسو کتلی شئ. تاسو به دا انسټال کړئ. کله چې دا انسټال کړ نو بیا به تاسو دا خلاص کړئ. کله چې خلاص کړو نو تاسو ته د ټول زموږ په هیواد کې چې کومې شبکې فعالیت کوي هغه ټول شبکې تاسو ته دلته موجود دي، لکه اتصالات، MTN، روشنس، افغان بیسیم او سلام. نو کوم سیم کارت چې تاسو کاروئ نو هغې ټول پیکیجونه دلته تاسو ته ښکاري. مثلا زه اتصالات سیم کارت کاروم نو ماته دلته د اتصالات سیم کارت هغه پیکیجونه دلته راښیي. نو دلته لیکلي چې بستهای انټرنیټ. او بله خبره ګرانو ملګرو چې تاسو کولی شئ د ژبه هم بدل کړئ. په دې کونج کې چې تاسو ګورئ نو په دې باندې کلیک وکړئ او پښتو انتخاب کړئ. نو ژبه یې په اتومات ډول سره پښتو ته وړي. دلته بیا تاسو ګورئ چې انټرنیټ بنډلونه باندې کلیک وکړئ. که تاسو غواړئ چې انټرنیټ فعال کړئ، دغه اعلانات راځي، د اعلانات به تاسو د دې څخه بند کړئ. که چېرته تاسو نټ بند وي نو دا بیا اعلانات نه راځي. زه خپل انټرنیټ بندوم، دا اعلانات ماته اوس بیخي نه راځي. نو دلته تاسو کتلی شئ چې لومړی موږ سره د ورځنی دی، اونیزه ده، میاشتنی دی، شپنی دی، همدغسې مشترک دی او 90 ورځې والا دی. نو تاسو کولی شئ چې هر پیکج تاسو فالوئ د یوې ورځې، د یوې هفتې او میاشتې او که د شپنی هر کوم یو. نو تاسو کولی شئ دې څخه فعاله او غیر فعاله کړئ. فقط تاسو څه کوئ؟ مثلا ګران ملګرو، زه غواړم چې د یو ساعت لپاره دلته لیکلي چې د دې یو ساعت کڅوړې سره تاسو کولی شئ چې 400 MB انټرنیټ د یو ساعت لپاره د 10 افغانیو په بدل کې لاسته راوړئ. ګرانو ملګرو، تاسو ته دلته کوډ هم لیکلی او دغلته تاسو ته اپشن درکړی دی چې فعالول او غیر فعالول. نو مثلا زه غواړم دا فعال کړم، نو په فعالولو باندې کلیک کوم او ډایرکټ ما د میسیجونو ځای ته راوړي. د میسیجونو ځای ته چې کله راغلم بس نور زه هیڅ نه کوم، کوډ موډ تیار خپل لیکي. فقط په SMS باندې کلیک کوم چې دغه میسیج ولیکل شي او بس نو ماته به دغه پیکج فعاله شي. نو تاسو کولی شئ چې هر پیکج وي، د هر شبکې وي، تاسو فعال او غیر فعاله کړئ. اوس مثلا زموږ سیم کارت جوش دی، موږ غواړو چې جوش بستې وګورو. په اتصالات کې جوش هم شته. نو تاسو کولی شئ په دې بستهای جوش باندې کلیک وکړئ. نو دلته تاسو ته د جوش بستې ښیي. د انټرنیټ غواړئ د انټرنیټ، او که تاسو غواړئ چې موبایل فری کړئ، غږیز هم شته. دلته راشئ موبایل فری کوئ نو د موبایل فری کولو دلته تاسو ته ښیي چې 300 دقیقې د 100 دقیقې 500 دقیقې د 100 افغانیو په بدل کې. فقط یو کلیک کوئ. که چېرته تاسو نه فعاله کېږي نو لومړی هغه غیر فعاله کړئ او بیا یې فعاله کړئ. نو دې څخه تاسو داسې هم کولی شئ. بل اوس ګرانو ملګرو کولی شئ چې تاسو دلته مثلا دا خو د انټرنیټ او د جوش بستې مو کتلې. اوس راځو پیغامونه. زیاتره ملګري پیغامونه فعالوي، یو بل ته پیغامونه لیږي. نو د پیغامونه هم تاسو کولی شئ ورځنی اونیزه هغه شکل باندې دا هم فعال او غیر فعاله کړئ. او غږیزې شته، لاندې غږیزې اړیکې د انټرنیټ مو کتل، د جوش بستې پیغامونه او غږیزې. تاسو هم خپل موبایل فری کوئ د یوې ورځې لپاره، یوې هفتې لپاره، یوې میاشت لپاره، مشترک او شپنی دی. نو تاسو کولی شئ داسې هم فعاله او غیر فعاله کړئ. بین الملل دی، مثلا نور هیوادونو ته تاسو کولی شئ چې دقیقې واخلئ. نو څو دقیقې دلته ګوره لیکلي دي په دې لومړی سر کې چې د دې اونیزې کڅوړې، دا اونیزه ده څه. تاسو کولی شئ چې 10 دقیقې اړیکې د 15 افغانیو په بدل کې لاسته راوړئ. کوم ملکونو سره موږ کولی شو چې 10 دقیقې خبرې وکړو د 15 افغانیو په بدل کې. نو پاکستان دی، هند دی، امریکا دی او کاناډا سره موږ کولی شو چې د 15 افغانیو په بدل کې
10 دقیقې خبرې کوو. که چېرته همداسې زنګ ووهو نو ډېر ژر زموږ پیسې خلاصېږي، حتی په 15 افغانیو به موږ ته زنګ هم ماته نه ځي. نو تاسو کولی شئ دغه ښایسته پیکیجونو استفاده وکړئ. همدغسې نور د یو دغه اونیزه کڅوړه ده، بیا هم د 15 افغانیو په بدل کې ته کولی شئ چې 25 دقیقې خبرې وکړي پاکستان، هند، امریکا او کاناډا سره. دغسې تاسو کولی شئ دا هم فعاله او غیر فعاله کړئ. بل ځانګړي پیشکشونه چې ورته وایي په ځانګړي کڅوړې دلته ورته لیکلي چې پیشکش های ویژه، نو په دې تاسو کلیک وکړئ. کوم ځانګړي کڅوړې وي نو هغه ځانګړي کڅوړې هم تاسو ته ښیي، تاسو کولی شئ هغه هم دې ځینې فعاله کړئ. او بل دلته سروس خدمات دا ډېر مهم دی ګران ملګرو، دې ته لږ دقیق اوسئ. ګران ملګرو که دغه ویډیو اوږدېږي هم تاسو دا وګورئ، ځکه هغه ضرورت به نه وي چې تاسو یو چا ته موبایل ورکړئ چې مونږ ته انټرنیټ فعال کا، مونږ ته موبایل فری کا، یا مونږ ته قرضه واخله یا بل. نو که تاسو خپل سره موبایل وي نو څه ضرورت دی چې بل چا ته ووایي یا بل چا نه مرسته وغواړئ. نو تاسو خپله کولی شئ، ډېر اسانه دی، فقط دغه اپلیکیشن تاسو را ډاونلوډ کړئ او ټوله طریقه ما تاسو ته وښوده. نو موږ سره تر اخره پاتې شئ، دغه طریقه مکمل وګورئ. نه هېڅ کله به تاسو ته ضرورت پیدا نه شي تر څو بل چا ته ووایئ چې دا ماته فري کړه یا داسې وکړه یا هغسې وکړه. بل دلته لومړی شته ګرانو ملګرو، که تاسو سیم کارت اخیستی، مثلا زه اتصالات کاروم او ما سلام سیم کارت واخیسته، ما ته څه قسم پته لګېږي چې د دې پیسې په څه ښودل کېږي، د دې قرضه یا پور په څه اخیستل کېږي، د دې چې کله زه کارت خپل موبایل ته داخلوم نو د هغه څنګه کېږي، پیسې بل چا ته لیږل څه رقم کېږي، انټرنیټ چې فالو څنګه کېږي، او د انټرنیټ سیټینګ یا او انټرنیټ لیږل، دا ټول دلته شته. نو لومړی دلته لیکلي چې بیلانس چک کول، په دې به ته کلیک وکړئ. تاسو ډایرکټ د موبایل چې هغه کوډ یې درته لیکلی تاسو اوکې وکړئ او تاسو ته ستاسو بیلانس ښیي. خو زما موبایل کې فلحال MTN سیم کارت دی، نه غواړم دلته راځم. او که تاسو غواړئ چې ستاسو موبایل کې هر سیم کارت نو همغه سیم کارت سروس خدمات ته ورشئ. بل پور اخیستل ګران ملګرو، په دې پور اخیستل باندې کلیک وکړئ. تاسو غواړئ چې څومره پور واخلئ، مثلا 10 افغانۍ، 20 افغانۍ، 40 افغانۍ او 80 افغانۍ. مثلا زه 10 افغانۍ پور اخلم، په دې به تاسو کلیک وکړئ. تیار تاسو ته میسج هر څه لیکلي دي، فقط تاسو یې لیږئ. ګورئ دې ځینې لیږئ، نور تاسو ته وګورئ چې دلته دا میسج او دغه هر څه لیکلي تیار د میسجونو ځای ته مونږ ورغلو. نو تاسو کولی شئ دې د لارې پور په دې طریقې سره هم واخلئ. اوس که تاسو خپل موبایل ته کارت اضافه کوئ نو تاسو کولی شئ د دې له لارې کارت اوس تاسو ته پته نشته چې لومړی مونږ کوم کوډ ووهو. دلته به راشئ ګرانو ملګرو. نو تاسو به ګرانو ملګرو دلته چې دی کوډ تیار تاسو ته لیکلی، او تاسو به د کارت کې چې کومه شماره ده هغه شماره به تاسو دې ځای کې ولیکئ، او وروسته به په تاسو استولو باندې کلیک وکړئ، ستاسو سره به ستاسو کارت اضافه شي. اوس ګرانو ملګرو غواړئ چې پیسې بل چاته ولګئ، خپل ملګري، دوست یا بل چاته ضرورت دی، نو تاسو به د پیسې انتقال باندې کلیک وکړئ. پیسې انتقالول، نو لومړی به ګرانو ملګرو تاسو وکړئ، لومړی به تاسو دلته د هغې نمبر ولیکئ چاته چې تاسو پیسې لیږئ، بیا دلته پیسې به ورته ولیکئ. خو فکر مو وي ګرانو ملګرو چې د 500 نه کم نه لیږل کېږي، او مثلا که 500 نه زیات وي نو بیا لیږل کېږي، او که 15 هم لیږئ نو ستاسو موبایل کې کم از کم باید 8 روپۍ وي چې تاسو 15 روپۍ لیږئ. نو تاسو به دلته د پیسو مقدار ولیکئ، بعد د هغې نه به استول باندې کلیک وکړئ، تاسو سره پیسې چاته چې استوئ هغه ځي. اوس تاسو سیم کارت نوی اخیستی غواړئ چې انټرنیټ پکې فعاله کړئ، لومړی 3G سیټینګ او GPS به فعاله کړئ. هغه څنګه فعالېږي؟ نو تاسو به په دې 3G فعالول باندې کلیک وکړئ، GPS به ستاسو موبایل کې فعاله شي. زیاتره سیم کارتونو کې تیار نه فعالوي، په MTN کې هم تیار فعال، خو په دغه اتصالات کې به تاسو فعالوئ. نو 3G دلته ته میسیجزونو ته بیا راځي ګران ملګرو، فقط دا ولېږئ نو تاسو ته به دغه GPS سیټینګ فعاله شي. بل د موبایل سیټینګ چې تاسو څنګه سیټینګ کوئ ګرانو ملګرو، هغه به هم تاسو ته وښیم چې تاسو پرې پوه شئ. خپل موبایل سیټینګ ته به راشئ، دغه د موبایل سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو بیا موبایل نیټورک دی، په دې به تاسو کلیک وکړئ، او بیا به تاسو نیټورک موډ دی وبخئ، دغه اکسس پوینټ نیمز، په دې به تاسو کلیک وکړئ، او بیا به دلته تاسو کلیک وکړئ. نو کله چې په دې کلیک وکړو تاسو ته دغلته په دې لومړی نیم او APN نیم دلته
دغه سیټینګ تاسو ته ښایم ګرانو ملګرو. دلته خپل موبایل کې چې تاسو سیټینګ کوئ د 3G سیټینګ کوئ نو څنګه به کوئ؟ نو د دې له لارې به بیرته تاسو ورشئ امراض ته او دلته به دې باندې کلیک وکړئ. لومړی به ورته ولیکئ چې په لومړی سر کې چې اتصالات او په دویم ځای کې به ورته انټرنیټ ولیکئ. هغه سیټینګ کې ستاسو د موبایل چې تاسو غواړئ چې 3G خپل موبایل کې د انټرنیټ سیټینګ کله چې هغه نه نو ستاسو موبایل ډیټا سیګنل کار نه کوي. بل MB استول بعض سیم کارتونو کېږي بعض کې نه کېږي. دلته په دې MB استول باندې کلیک وکړئ. مثلا تاسو فعال کړی 1.5 GB انټرنیټ هم فعال کړی، اوس غواړئ چې مثلا 1 GB بل ملګري ته ولېږئ 1 GB اسو نو په دې به تاسو کلیک وکړئ او چاته چې لیږئ د هغې شمیره به دلته ولیکئ او څو MB چې لیږئ هغه به هم دلته ولیکئ. او ګرانو ملګرو د 10 MB نه کم وبخئ د 200 نه کم نه لیږل کېږي او نور چې هر څومره لیږل کېږي. خو ګرانو ملګرو په اتصالات کې چې دغه MB تاسو لیږئ فقط 3 ورځې وخت لري. که خدای دې وکړي چې تاسو 15 GB لیږئ او که 10 GB لیږئ دغه 3 ورځو پورې که تاسو ترې ګټه واخیسته وانخیسته او که نه دغه وخت خلاصېږي بیا تاسو نشئ کولی چې ګټه ترې واخلئ. نو بیا کله چې په دې کلیک وکړو بیا استولو باندې کلیک وکړئ تاسو MB به ولیږل شي. او په MB لیږلو ګرانو ملګرو 15 افغانۍ تاسو نه وخی. که تاسو موبایل کې پیسې نه وي نو MB بیا هم نه لیږل کېږي. نو تاسو به که چېرته سیم کارت نه وي اخیستی غواړئ چې ستاسو کوم ستونزه ده او د هغې همغه سیم کارت دستګاه والا سره اړیکه ونیسئ نو څنګه به کوئ ګرانو ملګرو؟ دلته لیکلي چې خدمات مشتریان تاسو به په دې موبایل علامې باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو بیا هم تاسو ته ګرانو ملګرو د موبایل ځای راځي چې تاسو چاته زنګ وهئ نو د هغه دستګاه شماره تیار دلته راځي تاسو ګورئ. نو تاسو کولی شئ چې دې ځای څخه ورسره اړیکه ونیسئ د ټولو سیم کارتونو ګرانو ملګرو. او که بیا هم تاسو مشکل لرئ نو موږ ته په کمنټ اپشن کې حتما ووایئ چې موږ په دغه برخه کې مشکل لرو دغه څنګه کېږي نو حتما موږ تاسو ته جواب درکوو. اوس ګرانو ملګرو لکه چې تاسو څنګه زموږ د ویډیو په تمنیل کې کتلی چې یو پټ راز هم شته نو هغه پټ راز څه شی دی؟ ګرانو ملګرو هغه پټ راز دا دی کله چې موږ ته یو څوک زنګ وهي امریکا، فرانسه، جرمني یا بل نه موږ څه پوه شو چې دا د جرمني نمبر دی دا د امریکا نمبر دی نو موږ ملګرو په څنګه پوهیږو راځم دغه طریقه هم تاسو ته ښیم. نو تاسو به ګرانو ملګرو په دې کونج کې دغه علامه ګورئ په دې به کلیک وکړئ. کله چې په دې کلیک وکړو ګرانو ملګرو نو دلته یې لیکلي چې کود کشورها تاسو په دې کود کشورها کتلی شئ ګرانو ملګرو نو په دې به تاسو کلیک وکړئ. اوس ګرانو ملګرو هر ځینې چې تاسو سره اړیکه ونیول شي نو هغه اړیکې کوډ نمبر تاسو وګورئ چې څه شی دی. مثلا ماته چې دی لومړی سر کې مثبت یا جمع یو دی نو ماته اړیکه راغله همغسې نه زنګ راغی ماته نو زه راځم دلته چې کوم چې دا د کوم ځای دی دا د امریکا دی. اوس ماته بل ځای نه مثلا زنګ راغی جمع 1.5 دی نو دا د استرالیا کوډ نمبر دی. همداسې د هر ملک د ټول ملکونو دلته کوډ نمبرونه شته. دا تاسو سره ډېر کومک کوي ګران ملګرو. بل چې شماره هم تاسو ثبت کوئ که هغې کوډ نمبر تاسو ته نه وي لیږلي نو تاسو کولی شئ چې دې ځای نه تاسو کوډ نمبر همغه شمارې سره ورکئ او تاسو ځان سره ثبت کئ. نو کولی شئ چې که چېرته موږ کوډ نمبر ورنه کړو نو هغې چا سره موږ اړیکه نشو نیولی په افغانستان کې هغه که پاکستان کې وي که امریکا کې وي او که فرانسه که دوبۍ او که سعودي عرضې کې وي نو باید لومړی موږ کوډ نمبر ولیکو بعد د هغې نه د هغې نمبر او بیا زموږ اړیکه هغې سره ټینګېږي او که نه بغیر د هغې نه کېږي. د ټولو ملکونو دلته کوډ نمبرونه شته ګرانو ملګرو تاسو کولی شئ د دې څخه استفاده وکړئ. نو زموږ د افغانستان کوډ نمبر چې دی جمع 93 دی. نو دغه ټول ملکونه شته د آلمان، جرمني د دې آلمان خپله جرمني دی د دې کوډ نمبر او دغه نور امریکا او پاکستان ازبکستان دغه ټول دلته شته. تاسو کولی شئ چې دې څخه استفاده وکړئ. او که بیا هم تاسو کوم مشکل لرئ ګران ملګرو نو موږ ته حتما په کمنټ کې ووایئ چې موږ په دغه ځای کې مشکل لرو نو هغه ستاسو مشکل به زه حل کوم انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې یا به تاسو ته په کمنټ کې بیرته جواب درکړم. نو زموږ دغه ویډیو لږ اوږده هم شو ګران ملګرو خو تاسو لپاره ډېر ګټور دی. ما تاسو ته مخکې یادونه کړې وه چې تاسو به د دې نه بچ شئ چې بل چاته موبایل ورکړئ چې ماته موبایل یا فری که یا انټرنیټ راته فعال که تاسو خپله هر څه دلته کتلی شئ. خپل لږ انټرنیټ ډېر انټرنیټ فعالوئ، لږ یې فری کوئ، ډېر یې فری کوئ، څومره پیسې لرئ، بیلانس چک کوئ، بل چاته MB لیږئ
دغه ټول تاسو ته یاد دی خو تاسو ته خبر نه یاستئ. نو ملګرو نننۍ ویډیو زموږ همدومره وه. هیله ده چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او څه مې ترې یاد کړي وي. نو تر بلې ویډیو چې بیا هم زه ستاسو په چوپړ کې حاضر کېږم، ماته اجازت راکوئ. د الله په امان.